په دې سیمه کې یو شاعر تیر سوی اردو زبان، زه په اردو نه پوهېږم خو د کتابونه چې عربي ته ترجمه سوي اقبال لاهوري نومېږي. دې سړي سره د ما ډېر محبت او مینه مې ورسره ده. زما هم شنان البته ما هم کتابونه لوستلي دي. دغه اقبال لاهوري یو وخت کې کابل ته راغلی. فکر کوم دی ابو حنیفي مدرسې ته راغلی. د ابو حنیفه دا د کابل یوه لویه تاریخي مدرسه ده، بیا دې ته ډېره توجه اوس دا بګرامۍ کې چې دا ډېره تاریخي مدرسه ده. دې مدرسې ته دی راغلی د بیا د مدرسې شاګردانو او طالبانو متعلمینو ته ورغلی، بیا خطاب ورته کړی. وی ای د باز بچانو په تعلیم د چرګانو د بچانو درکول کیږي. څومره لوړه د باز بچیانو تعلیم د چرګانو درکول کیږي. ای د زمریو بچیو تاسې ته تعلیم د چرګانو درکول کیږي، یی د زمریو زمن. نو اوس محمدي سي محترم موږ د چرګو بچان نه پرېږدي الوت. موږ باید په داسې بڼه باندې راوځو چې یو بازان، موږ یو د بازانو زمن. تاریخ مو معلوم ده، موږ د ابدالي زمن یو، موږ د غزنوي زمن یو، موږ د شهاب الدین غوري زمن یو، موږ د ابو داود سجستاني زمن یو، موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله زمن یو. نو موږ د بازانو زمن یو. راځئ د چرګو د بچی نه مه متاثر کیږئ، الوت وکئ. که یې ونه کوي الوت، حال به مو دغې لکه دغه باز د بچي مړه کیږئ. خپل حسرت مو هم، خپل حسرت او خپل هغه اصلیت په ځان کې ووزنئ، مه یې وزنئ د چرګو د زمنو نه مه متاثر کیږئ.